په روان کال کې د کابل ښاروالۍ د بیا رغونې ښاري خدمتونو او د ښار د ښکلا د زیاتوالي لپاره پراخ پلانونه عملي کړي دي چې د ښار د اړتیاوو او ښاري ستونزو د حل لپاره لسګونه پروژې پیل شوي دي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس قاري واسع الله زاهد وایي په سږني مالي کال کې د کابل ښار لپاره 258 پروژې پلان شوي وي چې ټولیز لګښت یې 8.12 میلیارډ افغانۍ دی. نوموړی زیاتوي له دغو پروژو 100 بشپړې شوي او نورې تر کار لاندې دي او دغه راز 142 نورې پروژې د خیریه ادارو لخوا تمویلیږي چې کابل ښاروالۍ مدیریت او څارنه کوي. کابل ښاروالۍ هم د 1404 هجري شمسي کال دپاره 258 پروژې په خپل کلني پلان کې نیولې وي چې له دې پروژو څخه 140 پروژې یوازې د سړک سازۍ اړوند وي. په دغه پروژو کې 20 کانالونه هم په نظر کې نیول شوي وو، 3 هوایي پلونه او نورې پروژې هغه د ښار د سرسبزۍ یا زرغونتیا اړوند وي، د ښار د تنظیف د ځینې استملاکي پروژې پکې شاملې وي او نورې متفرقه پروژې پکې شاملې وي. د دې ترڅنګ 142 پروژې هغه د نړیوالو همکارو مؤسساتو لخوا کابل ښاروالۍ ته ورکول شوي وي چې هغه معمولا په غیر پلاني سیمو کې د فرعي سړکونو او کوڅو جوړول دي. له دې سره سم د کابل ښاریان د ښاروالۍ هڅې ستایي او وایي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره ټرافیکي بهیر منظم شوی او د ښار په مرکزي سیمو کې د ګڼې ګوڼې کچه هم د پام وړ ښکته شوې ده. شکر الحمدلله د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو څخه موږ یو جهان مننه کوو. ډېر خدمتونه یې کړي دي او سړکان یې پراخه کړي دي، نور خدمتونه یې هم کړي دي. نو موږ غواړو چې دغسې سړکان او دغسې خدمتونه د ټول عمر دپاره داسې خدمت راته وکړي لکه دا اوس چې اخته دي. دوی د ستایلو وړ دي، بالکل کامیاب دي، دوی موفق دي. خو یو شی پیشنهاد ورته لرو، هغه پیشنهاد مو دا دی چې دوی د ترافیکو ریاست سره باید په همغږۍ باندې کار وکړي. د ترافیکو ریاست چې دلته خپله وظیفه لري د لارو په خلاصولو کې د ښاروالۍ او ترافیک همغږې په دې کې نه دي. د کابل ښاروالۍ دغه راز ډاډ ورکوي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره به ښاریانو ته د تګ راتګ په برخه کې عامه اسانتیاوې رامنځته کړي.